په کابل ښار کې دننه هغه سړک چې له تیمسکن څخه پیل او تر سره شمالي پورې غځېدلی دی په پاخه او اساسي ډول د جوړېدو چارې یې نږدې 50 سلنه بشپړې شوې دي او ډېر ژر به یې پاتې چارې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. د کابل ښاروالۍ لومړي مرستیال د یاد سړک د پټۍ پرې کولو په مراسمو کې وویل چې دا سړک د ښاروالۍ په خپله بودیجه جوړیږي او زیاته کړه چې دا سړک هم یو له هغو څخه و چې سږکال د کابل ښاروالۍ لخوا په پلان کې نیول شوی و چې اوس یې دا دی د جوړېدو چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. دا پروژه یوه د هغه پروژو نه ده چې سږکال کابل ښاروالۍ د قدرمندو کابل ښاریانو د خدمت لپاره وړاندې کړې وي. موږ خپل ولس ته او خپل ملت ته په ډاګه دا وایو چې زمونږ ویناوې الحمدلله هغه عملی رنګ راوړي. نفس اعلانات به انشاءالله العزیز نه کوو نه مو چې کوم دی کړي دي. کابل ښاریان او موټر چلونکي هم د دې خامه سړک په جوړېدو خوشحاله دي او زیاتوي چې د یاد سړک په جوړېدو سره به له ګرد او دوړو څخه خلاص شي او هم به د ښار په ښکلا کې مهم رول ولري. دوی همداراز زیاتوي چې په ښار کې نور هم ډېر خراب شوي او له کار لوېدلي سړکونه شته دي چې له کابل ښاروالۍ څخه یې د جوړېدو غوښتنه کوي. قدم نیک ګام دی او ډېر ښه کار شوی دی. له دې دوړو او خاورو څخه خلاص شو. پوخ سړک نه یوازې د موټر چلونکو لپاره بلکې د ټولو خلکو د سهولت لپاره ده. موږ ډېر خوشحاله یو. زه دلته یو غرفه لرم. مخکې به په دې ځای کې ډېر ګردونه وو چې د سړک په جوړېدو سره ختم شوي دي. دا ډېر ښه اقدام دی ځکه په ښارونو کې پاخه سړکونه ښار د ښکلا ورکوي. له ښاروالۍ څخه مو غوښتنه دا ده چې د ښار نور خراب شوي سړکونه هم دې ته ورته ورغوي. په کابل ښار کې د تیمسکن څخه تر سوری شمالي پورې د سړک جوړېدو چارې په داسې حال کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي چې په دې وروستیو کې د کابل ښاروالي هم خپلې چارې او خدمتونه تر پخوا ډېر ښه او ګړندي کړي دي. عزت الله احمدزی CMG کابل.